تاسو کو سره دا ریکارډینګ اترو او زه چې اوس کوم کنه د دې ریکارډینګ بکیږي د دې لپاره موږ دا سکرین ریکارډینګ خو اسې نه کیږي تاسو خپل کور کې وکړئ کیږي نه کیږي ها دا په دې باندې کیږي ډبل سری څه کوم خبرې شو کې کوم دا شو او بالکل دا اوس تاسو به خبرې کوم دا ټول ریکارډ کیږي ها بسم الله خارادو سٹارټ موږ دې پورې کنټرول پینل پورې وایو چې کنټرول پینل بوایو حاجی کنټرول پینل څه ته ویل شي کنټرول پینل ګوره کنټرول پینل اصل کې زموږ چې کوم د هارډویر او د سافټویر باره کې موږ د هغه باره کې سره کوي معلومات راکې یا معلومات دې راکې چې کنټرول پینل از د پارت اف وینډوز through which we can control hardware and software لکه موږ هارډویر هم کنټرول کولای شو او سره سافټویر هم کنټرول کولای شو ٹھیک شو دا بزر لیکي ها صحیح شو what is control panel is the part of windows through which we can control the hardware and software ٹھیک شو لکه کنټرول پینل څه کار کوي ته ګور سٹارټ کنټرول پینل کنټرول اصل کې موږ د یو سیس کنټرول راوړو کنه ٹھیک شو نو دا څه کار کوي دا زمونږ وای د وینډو چې کوم دی یو حصہ دا کوم چې زمونږ هارډویر او سافټویر څه کوي کنټرول کوي اوس به موږ د دې نه پس په دې باندې کار کوو ٹھیک شو او بیا څه وی چین and each control panel item is called applet اصل کې چې کوم کنټرول پینل کولاو کو داسې کنټرول پینل د کی تاسو دا کمانډ سکاري کنه دې ته موږ زو ته چې ایکشن سنټر کمانډ یا موږ ته ایکشن سنټر اپلیټ ویلې شو ټیک شو دې ته موږ کمانډ وایو اپلیټ وایو جی ضرور وایو هغه کې ورته کنه په چارج شوی ورستول د وخت یوز دا هو already maybe چې ویم خبر حال خلاص لیو اٹ کنه یو سو کراغلی هغه سره خو بنې کا نه دا مې ابل ورځ آی تھنک دا کړو او چې اپډیټ کړو هم لیکو خابیا وغوښی کنټرول پینل د څه د لپاره استعماليږي یا کنټرول پینل زمونږه د کمپیوټر سافټویر او هارډویر څخه کوي کنټرول کوي څنګه کنټرول کوي اوس په کار کوي د کنټرول پینل کې چې څومره کمانډز دي نو دیتا اپلیټ وي اپلیټ لکه مثلا ایکشن سنټر شو پرسنلایز شو ډیټ اینڈ ټایم شو وغیرہ خارازو سٹارټ کنټرول پینل تا کنټرول پینل باندې کلیک کوو دا ګورم سره په کنټرول پینل کې ډیر زیات کمانډونه دي بعض اوقات اکثر تاسو دلته وګورئ ویو بای دلته راځو بعض اوقات اکثر تاسو سره به کنټرول پینل چې کله تاسو وینډو انسټال کې په دې ډیزاین کې پتا سره راځي روس आवाज درځي زما ٹھیک شو چې کله تاسو وینډو انسټال کړئ یا مثلا تاسو ته 10 قسم سکرین براغلې وي نو اوس اکثر شنو وی چې الته موږ سره ډیر زیات کمانډونه ښکاري دا او دلته اوس موږ سره نه ښکاري نو تاسو دلته وګورئ ویو بای کیټګری ښکاري کنه زه ته چې لارج آیکن نو تاسو په لارج آیکن باندې کلیک کړئ نو په دې کې چې څومره کمانډز دي یا اپلیټس دي هغه ټول تاسو سره شي راښکارا بشي کچره تاسو وی چې ما سره د واړه ښکاري نو سمپل راځم سمال آیکن نو تاسو ګورئ اوس به تاسو سره واړه ښکاري خو خبره ده چې موږ لارج یوز کوو دی باندې بیا لک خپوي کلیر وای دا د دې نه مخکې لکه شانور اگزامپل کمپیوټر سره کار کوي د دې کې درنه بیا وروسته کار کوي کمپیوټر اصل کې زمونږه د ډرایوز یو سره یو لینک د سمپل په دې باندې چې څنګه کلیک کما دا وګورئ تاسو سره زموږ چې څومره په کمپیوټر کې ډرایوز دي یا څه موجود دي هغه ټول باره کې موږ تاسو راکې انفارمیشن راکې معلومات راکې لکه تاسو ګورئ دا زما هارد ډیسک ته سی ډرایو ډی ډرایو اف ډرایو وغیرہ وغیرہ ٹھیک شو لکه د دې نه موږ په دې کې وینډو موجوده ده تاسو ښکاري دي نشان ښکاري کنه د دې مطلب دا دی چې په دې کې وینډو ده په دې کې زموږ خپل فایلز دي ٹھیک شو دین علاوه دې کې زموږ خپل فایل دي دا زموږه سی ډي روم یا ډي وی ډي روم یا کمبو وغیرہ د دې نه ښکاري کچره دا ښکاري ده اټس مین چې زموږه کمبو انسټال ده یا سی ډي روم انسټال لیکن نه ښکاري ده بیرته چل خیم چې څنګه دا ورکیږي واپس راځي دا زموږ چې کوم ډرایو ده د یو اس بي ډرایو دا موږ سره هغه شو کوي صحیح ده ډبل کلیک کوي څه پکې قتل غواړي وغیرہ وغیرہ دا آسان دی کنه اوکې دا خو ډیر آسان ده ها بل موږ سره د گیمز باندې ته ضرورت نشته ټیک شو دا گیمونه میمونه دي د وینډو خپل گیمز دي چې څوک په کول غواړي دا مختلف قسم گیمز دي د باره کې ماته معلومات نشته صحیح شو ها راځو ته آل پروګرامز ته آل پروګرام څه کار کوي آل پروګرامز
یا ساتي کله چې موږ یو پروګرام انسټال کو موږ چې کله یو پروګرام انسټال کو نو دا پروګرام چرته کیږي ټیک شو یو خبردار چې موږ لاړ شو مای کمپیوټر باندې ډبل کلیک سی ډرایو ته لاړ شو او دلته موږ سره د ګوره دا د وینډوز فایل دی دا کار تاسو ته کنه ګوره 6.39 ښکاري کنه ډبل کلیک ګوره دا زموږ د وینډوز فایل دی او د دې نه علاوه کچره موږ خپل پروګرامونه انسټال کړی وي هغه بدل تراځي دا ګوره دا زموږ ټول پروګرامونه دي نو بده کې چې تاسو کوم پروګرام پکار وي لکه مثلا زه وایم چې ایم ایس افیس کې افیس 12 تلاړ شي او بده کې چې کوم پروګرام پکار وي ورډ پکار دی ایکسل پکار دی نو هغه تاسو دې جن بیا کته شي ټیک شو خو کچره موږ راځو په اسانه طریقه دي جن ګوره سٹارټ آل پروګرام تلاړ شي دا ګوره تاسو ټول پروګرامونه په دې کې سوي موجود بوي یاد وي کنه دین علاوه پدې کې موږ سره ایکسی سیریز راځو دی ایکسی سیریز ته په ایکسی سیریز کې موږ سره ایکسی سیریز اصل کې اوزار ته ویل شي تاسو موبایل ایکسی سیریز د موبایل هغه پرزي مرزي ټیک شو ایکسی سیریز کې موږ سره هغه پروګرامونه دي کوم چې وینډو کې انسټال وي یاد وي کنه په ایکسی سیریز کې زموږ هغه پروګرامونه دي کوم چې په وینډو کې خپل راغلي وي لکه مثلا یو کس ته د کمپیوټر د کیلکولیټر ضرورت شو سمپل ایکسی سیریز ته بلار شي او کیلکولیټر باندې کلیک کړئ نو تاسو کولای شئ زه ته چې 2 جمع 2 ډایرکټ موږ سره کوي سلور یاد وي یا سمپل راشي دویمه طریقې دا ده چې لاړ شو سٹارټ تا او پرن کې اولی کوي سی ا ال سی او سمپل اوکے کوي نو ډایرکټ پتا تاسو ته کوي کیلکولیټر اوپن کی لکه دا زمون کیلکولیټر یو پروګرام دی کنه ګور بیا وګورئ سٹارټ آل پروګرام ایکسی سیریز دا زمون هغه پروګرامونه دي کوم چې وینډو کې خپل دي ښا دا یاد ساتئ کیلکولیټر پکار دی اوکے کما کیلکولیټر ورته اوپن کی کار پیو کا واپس بند کا دین علاوه بیا راځو شو پروګرام تا ایکسی سیریز تا بل سره د کمانډ پرمپټ دا اوس نه استعماليږي ښا کمانډ پرمپټ اصل کې دی تا داس ویلې شي داس ډي او اس ډیسک اپریټینګ سیستم دا اوس نه استعماليږي ښا لکه مثلا زه وایم چې را ډي آی آر او تاسو لګي انټر کوي زه دا فل سکرین کوم دا به مخ کې استعمالې ده د وینډو 98 نمخ کې به دا وینډو استعمالې ده دي ویل شي داس کمانډ پرمپټ یا داس دا موږ داسې راوستې شو ګوره سٹارټ دلته پران کې ولیکي سی ام ډي او انټر کړئ نو ډایرکټ پتا تاسو شي دا بلیک سکرین اوپن شي کاری کنه دلته تاسو په کار یې ډي ډرایو را سره والا डी ولیکي او شیفٹ के साथ سیمیکال انټر کړئ دنه پس डी آی آر وخی نو په डी ډرایو کې تاسو سم موجود دي نو تاسو به سکه هغه اوخی بهر حال دا دومره دغه نه دی جی جی هغه شرکت یو کله چې شرکت باندې کلیک کوم کنه دا داس پروګرام راځي سیستم کې ولا وایرس وی ګین ستاسو وړاندې دلته اوس کوم ودري پیری مې سټوډنټانو ته ومو صحیح ده خلاص اوس دې کې دا دې کې وایي کنه دې ته ګوره صحیح ده ها کنیکټ ټو نیټورک لکه دا ټول نشو وایرس مهم ده ګوره دا موږ سره د نوٹ پیډ زموږ کوم پروګرام دی کله چې دا ایم ایس افیس پروګرام نو راغله کله چې ایم ایس افیس پروګرام نو راغله نو موږ نوٹ پیډ او ورډ پیډ دا دوه پروګرامونه په وینډو کې راتلو په دې باندې به کار کېده ها لکه مثلا ځلی کومه د کمپیوټر ډیفینیشن وغیرہ چې سلی کوي تاسو لیکلی شي صحیح ده کنه ګوره کمپیوټر از ان الکترونیک ډیوایس نو دا شان تاسو کولای شئ چې را د دې پروګرام نه هم کار واخلئ دې علاوه دا پروګرام موږ مختلف کارونو لپاره اوسم استعمالوخه یا ساده نوټس لیکلو لپاره یا بل داسې مختلف کارونو لپاره موږ کولای شو ها دته نوٹ پیډ وای یو دا طریقه د چلاو سٹارټ آل پروګرام تا او دته ویل کېږي وی کم ایکسی سیریز کې نوٹ پیډ دی باندې کلیک کړئ نو دا پروګرام برته اوپن شي یا سمپل راشو رن کې تاسو لیکئ نوٹ پیډ ولیکئ اوکے کوي ډایرکټ برته دا نوٹ پیډ پروګرام شي اوپن شي لکه زبل زر تیریږم کنه زه ته لکه دومره ضروری نه دي کنه لکه دې د وجه په زر تیریږم چې کوم چیز مهمه هغه بیا په ډیټیل سره کوم بیا وګورئ ایکسی سیریز کې بل څه پکار دی لکه پین پروګرام به مخ استعمالې د اوس پکار نه کیږي ټیک شو نو تاسو ردی نه دا راوستې شي صحیح ده نه علاوه دا رن کمانډ تاسو ردی نه راوستې شي دا مختلف کارونه پکې دي دا ګوره ورډ پیډ پکې تاسو ګورئ ورډ پیډ دینه علاوه راځو زه دیم چې آل پروګرام کې ایم ایس افیس پکار دی یا کوروډرا پکار دی یا دا کمپټیشیا پکار دی یا موزیلا پکار دی خو چې کوم څه پروګرامونه تاسو انسټال کړی وي ټول به تاسو سره سوي دلته اویلیبل وي یاد وي کنه چې پر ریموټ سیشه وګس کوم پروګرام کې سیشه دا ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن دا کنیکشن د لپاره استعماليږي یوز یور کمپیوټر دا لکه موږ مختلف دغه سره کنیکټیویټي ساتو لکه ریموټ وسته اوس ریموټ په دې باندې کار کوي د انفراريډ شته لکه دا ګوره
موږ سره انفراریډ پکې شته دی یا مثلا وای فای پکې یا بلوټوث پکې ټیک شو هغه ته څنګه هغه سره کنیکټیویټي ساتي دا سیټینګ میټینګ وی کنه مختلف سیټینګ وی صحیح ده خاجي دا خو کلیر وی کنه دا اوپن ریسنټلی ویری شي په دې کې نور څه کار نشته یا راځو ستا کنټرول پینل ته موږ نن موږ اصل کار زموږ د کنټرول پینل کې صحیح شو کنټرول پینل کې موږ سره مختلف قسم کمانډز دي چې مختلف کارونه وکړي ٹھیک شو په دې کې تاسو تقریبا دا تاسو کته شي دي کې تقریبا موږ سره ټوټل 52 یا تقریبا دا شان څه کافي کمانډز دي مختلف کمانډونه مختلف کارونه کوي صحیح شو تاسو چې کوم لیول دی یا تاسو چې کوم استعمال د موږ ته صرف هغه کمانډ وایو ها یاد ساتئ لکه دې کې سیم سی سی د لپاره استعماليږي صدا سي کمانډونه چې هغه د نتورک د لپاره استعماليږي صدا سي کمانډونه چې هغه مختلف قسم ډیوایسز غواړي لکه دا کمپیوټر خو صرف د سینې دی چې بس ما او تاسو صرف په کور کې استعمالو دي سره ګوره مختلف قسم ډیوایسز کنیکټ کیږي نو دا شان دي سره مختلف قسم ډیوایسز ضرورت وي نو ځینې کمانډونه د هغه د لپاره بکار راځي صحیح ده تاسو چې کوم ریکوایرمنټ وي موږ هغه وایو دینه علاوه چې کوم د کوشش کوو درسه کافي حد پورې دغه پکې وکړو صحیح ده خرازونه پکې وایو پرسنلایزیشن نن دا صرف پرسنلایزیشن او ډیټ اینڈ ټایم صرف دا دوه کمانډ وو ټیک شو پرسنلایزیشن د سره لپاره استعماليږي پرسنلایزیشن اصل کې کله چې موږ وغواړو چې د خپل ډیسکټاپ چینج کوو لکه ډیسکټاپ ته رن چینج کوو دی باندې دا فولډر چینج کوو یا مختلف قسم سیزونه په چینج کوو ردی د لپاره موږ یوز کوو سو پرسنلایزیشن دا کار دی اوسه کنه ګوره دې پاسه موږ راشو چینج د پکچر color and sound for this computer یا به کنه لکه مثلا موږ بیک گراوند چینج کولای شو مختلف کارونه په دې باندې موږ کولای شو سمپل رازو په دې باندې کلیک کو نو موږ سره یو خپل وینډو راځي هغه this is called personalization window دا موږ د دې ځای راوستې شو او یو منټ دلته وګورئ دا موږ دې ځای راوستې شو رائټ کلیک کړئ او د طریقې له ګور موږ دا وایو ها د دې ځای نه ځکه سٹارټ واغستو چې کله زه رائټ کلیک کوم نو ما سره په ان کې دا کمانډ راځي کنه راځي ما څه کړی نه سٹارټ واغستو خاص کار دا څه کنه سمپل په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو this is called personalization یاد وې کنه یو طریقه دا چې رائټ کلیک کړئ په ډیسکټاپ باندې پرسنلایز په دې باندې کلیک کړئ یا سمپل لاړ شئ سٹارټ تا کنټرول پینل کې بلیکل ویسو پرسنلایز دا ورکاري تاسو دا ګوره ضروري نه تاسو بدل ته دا کله دلته کې دی شي دلته کې دی شي دلته کې دی شي اوکې کوم سمپل ها راوستو طریقه به یاد وي کنه اوس دا ګوره ښه کار پکو خاجي پدې کې موږ سره جی پرسنلایزیشن وینډو څه شو پرسنلایزیشن وینډو یا پرسنلایز هغه اپلټ خبرې کوم سره د مای تیم ته تاسو ګورئ لکه ما په خپل تیم خو په دې بیک گراوند باندې تاسو ګورئ زه غواړم چې دا بیک گراوند چینج کړم د دې کې تغیرات راوړم په دې باندې خپل لګول غواړم اوس تاسو که غوړ وکئ نو موږ سره دا دې تصویر ته تاسو ګورئ او دې تصویر ته یو شان دی کنه دی زه ته چیرې دا زمانه دی پکار زرا زما ایرو تیم ته دا د وینډو خپل تیم د سمپل په دې باندې یو کلیک کړئ دا وګورئ تاسو اوس به تاسو سره سوي هغه چینج کنه شو بیا را شو ګورئ دلته زه ته چې نه دا مې نه خوښ په دې کې موږ سره ډیر زیات دي هغه مې پکار دي ښکار لکه تاسو کنه سمپل په دې باندې کلیک نو دا وګورئ اوس به تاسو سره شي بدل شي کنه شو دین علاوه بیا راشي زه ته چې په دې کې خدانه ډیر زیات دي ما سره هغه پکار دي یا مثلا دا مې پکار دي په دې باندې کلیک دا وګورئ اوس به تاسو سره شي بدلی کنه بدلیږي همدا شان کچره تاسو ته ضرورت راشي دا فون تاسو لري بهر نه دی ښه کچره تاسو ته کوی چې دا بیک گراوند مونږ ته چینج کا دا ښکاري کنه دا بیک گراوند یا دا ډیسکټاپ مونږ ته چینج کا نو تاسو په سمپل لاړ شي پرسنلایز تا او په دې کې چې کوم تاسو خوښ وي هغه ګره لاندې راشي بیا دا وګورئ this is called windows architecture character landscape دا وګوره نور دی مونږ سره ښکاري تاسو کنه ګوره څومره ښکلی دی اوس د دې نه علاوه چل درته خیم کارو تاسو دا ظاهري تور وګورئ ټیک شي خپل څنګه راوړو دي ته ور تاسو دا وګوره نیچر دا پکې نور دي چې کوم تاسو په دې کې خوخيږي بس باغې باندې کلیک کوئ یاد وي کنه اوس په دې ځکه کلیک کوم بدام سره را لې دا یوه دا را لې ټیک شو یو کس وی چې نه په دې کې خو تاسو که غور وکئ نو په دې کې خدانه ډیر زیات دي ګوره 1 2 3 څلور کاری کنه اوس غواړم چې دې کې دنه بل د اگر اولم نو تاسو په دې کلیک کوئ او د تاسو سره کاری کنه ډیسکټاپ بیک گراوند کاری تاسو لاندې سمپل مثلا ګوره دا مثال یک او په دې کې ډیسکټاپ بیک گراوند تلاړم اوس په دې کې ګوره دنه به تاسو سره نور راخکار شي ښکاری کنه اوس په دې کې چې ستا کم خو وي دا ګوره تاسو دا ګوره اوس بیل شوخه ښکاری هغه کې
لکه پهله به یو راتلو او اوس شو بیل بیل شو مثلا زما کم پکار دی زما دا پکار دی بس سمپل دا چیک کو ساته ګور راکړې سمپل یا مثلا دا د خوښ شو چې کوم ستا خوښیږي دا ګوره مثلا زما پکې دا خوښ شو یا دا براول ځه او دینه پسو تاسو ما سیو چینجز کاری دا ستلاندې سمپل دی باندې کلیک دا وګورئ کوم چې ما الته خوښ کړو او ما غراله کرانه لې یاد وي لکه یو ډایرکټ کلیک یا په هغه کې موږ سره چې دنه کم موجود دي نو موږ راوستې شو چې هغه پیراوړو لکه مثلا په دې کې موږ سره دی په دې په کلیک کې او دنه پس بلاړ شي دلته چې ډیسکټاپ بیک گراوند تا او په دې کې چې دنه تاسو سره څومره موجود دي نو تاسو د دې ځای راوستې شي ښکاری تاسو ته ورته موږ سره بیل بیل دي اول ته یو ښکاری مثلا زما دا خوښ شو دنه پس سیو چینجز نو دا وګورئ هغه بس شي تاسو ته راشي یاد به دې لپاره آسان دی ښه مشکل نه دی دا کلیر شو د دې نه علاوه خپدي کې ورګرازي نور کار کوو ګوره تاسو ګورئ دلته اوس دا اوس موږ سره فول راغلی دی کنه راغلی فول راغلی دی کنه زه راځم ګوره موږ په دې باندې کلیک کو نو دلته دې سره یو بل وینډو راځي دا وینډو سره لګرانه لا ټیک شو بل موږ سره د پکچر لوکیشن په دې باندې روشنه شو وینډوز ډیسکټاپ بیک گراوند ٹھیک شو په کوم ځای باندې راوستل غواړي وغیرہ وغیرہ زه ته وایم چې نه دا موږ سره چې کوم پکچر دی زه دیم چې دا مونږه خپل پکچر پکې راولو یا خو د پیری کنه دا زمونږه د ډیسکټاپ نه زه دیم چې نه مونږ پکچر لایبرری موږ سره چې کوم خپل پکچر دي ګوره دا ګوره دغه تاسو ګوره یار دا پکچر دي کنه دي دا ګوره پکچر دا ګوره دې پکچر ته ښکاری داستا او دې پکچر ته ګوره دې ته ګوره ښکاری کنه لکه زموږ چې وینډو کې کوم خپل پکچر دي مثلا دا پکچر مې پکا دی بس په دې کلیک دینه پاس سیو چینجز اوس بس شي ګوره دا وسره اله دا اوس موږ په خپل تابع باندې څه کولای شو لګولای شو بیا کلیک کوي ګوره دیتا سمپل برا شو په دې باندې کلیک کو او د دې نه پاس راشو سمپل پکچر نو زه ته یم چې سو ټاپ ریټډ فوټو ټاپ ریټډ فوټو مطلب په دې کې داسې پکچر دي چې هغه سه های کوالټي ور دي سه لو کوالټي ور دي چې تاسو پکې کم خوښ وي کلر سالډ په دې باندې وایي شو پکچر لایبرری باندې ورته موږ سره ټول راولي ها دین علاوه دلته موږ سره یو بل بټن د دې کار براوز براوز څه کار کوي براوز موږ هغه پکچر راوړي چې کوم زرا غواړم لکه مثلا ګوره دې څه ګوره براوز زه ته چې په ډیسکټاپ باندې موږ سره څه کوم پکچر پرتی دي کوم دي ګوره دا پکچرز دي اوکے کا ګوره پاګه کې موږ سره دا پکچر دي کنه مثلا ګوره دې ماشوم دا پکچر مې پکار دي سمپل دی باندې کلیک او دې پاس سیو چینجز نو دا کولای شو چې موږ په خپل پکچر راوړو یا به اوس کنه ګوره په غوړو ته ګوره ښا په دې باندې سمپل کلیک دینه پاس بلاړ شو براوز تا په براوز کې ډیسکټاپ کې پرتی دي کنا زه دیم چې مای کمپیوټر کې دنه پکچر دي په ډی ډرایو کې په ډی ډرایو کې کوم ځای کې پرتی دي هغه پکچر ور دي نه راوالي لکه مثلا زه دیم چې لیپټاپ پارټس اوکے کا دا ګور لیپټاپ مثلا زه دیم چې دا د ریم نشان دی پراشي سیو چینجز او تاسو ګورئ اوس بس شي د ریم نشان راشي آسان دی کنه مشکل نه دی تاسو نن په دې باندې کار وکړئ ان شاء الله هیڅ مشکل ورته نه وي ښا دا به یاد وي خبر مو سره د سالډ کلر څه ته ویل شي لکه یو کس وی چې زه په دې باندې تصویر راوستل نه غواړم صرف رنگ په راوستل غواړم سمپل په دې باندې کلیک دا وګوره تاسو چې په دې کې کم رنگونه خوښيږي ښکاری تاسو کنه مثلا زما په کم رنگ خوښ شو زما دا رنگ خوښ شو دینه پس سیو چینجز دا وګوره تاسو اما قران په را لکرانه نه یو کس تاسو چې صرف رنگ په راوړه پکچر د پینې تصویر دی نه وي نو موږ کولای شو چې د پرسنلایز نه او بیا لاړ شو ډیسکټاپ بیک گراوند ته او په دې کې سالډ کلر څه کو چوز کو یاد وي کنه ان شاء الله لیپټاپ پارټس اوس چې کوم راوستیو دینه علاوه زه ته چې پکچر موږ چې خپل دي او دا غنوري پکچر دي یاد وي کنه دا ټول پکچر دي دا ښکار تاسو چې په دې کې تاسو کوم پکچر خوښ وي تاسو هغه پکچر په دې باندې څه کولای شي راوستئ شي بس آسان دی کنه اوکے جی خبيار راځو دلته ان شاء الله دا کلیر وي ٹھیک شو سلیکټ آل کلیر آل ټول ختم کا ورته سلیکټ آل ټول په یو ځل سلیکټ کې یا کلیر آل ټول ته ختم کا یا به دلته خبيار راځو دې ته شي پکچر پوزیشن څه کار کوي مثلا سره باندې ځنه یو پکچر ولګوي مثلا دا پکچر مې ولګوي ٹھیک شو سیو دا پکچر پر راغلی کنه اوس تاسو دې پکچر ته وګورئ دا په دې سکرین باندې فل راغلی دی کنه څه خاص ځای نیولې دی فل راغلی دی کنه یو کس وی چې دا موږ سره داسې نه دی پکار سمپل راشو دلته پکچر پوزیشن ته تاسو وګورئ کنه دلته موږ سره فل دی فل مطلب دا چې ټول ورکا زه ته چې نه موږ سره سوکا دا فټ راولا فټ برابر راولا یا سټریچ
स्ट्रेच मतलब फैलाव का यो तस्वीर वड़ू के वी नागा पदी सेंटर के रागले तो वेची ता फैलाव को गोरा फिट तासु गोरे उस लग और सेव चेंजेस उस तासु गोरे लगे खबर हाल दे पिक्चर दा क्वालिटी डी ज्यादा हाई दा द पिक्चर क्वालिटी हाई दा द दी वजह मुंग तपदी की तुमरा खास फर्क मालूम न शुगुरा ज सेंटर के कम बया बता तो पता लगी जो टाइम छिना दामा सर पर सेंटर के बकार दे देना पास सेव चेंजेस तासु राशि उगोरे दा हो समझ के राजू यो ना जब लगा मसलन खपल पिक्चर पर क्या छु दागी बे सी पता लगी सही दा दागी क्वालिटी तुमरा हाई नहीं भी खादा कना गोरा तास दी तो गोरे ब्राउज तलाट शमा यो मिनट बस लग सके हां ठीक है तो माशूम दा पिक्चर बरावा खलू ये क्वालिटी लगा कमजोर है ठीक है उस तासु गोरे उस दा पिक्चर पकड़ देकर आ गए सेंटर के देखने दे ठीक शो हम दा शान जगवाड़ मा चे सेंटर के ने दे पकार बिल्कुल मा सरा फिल पकार दे फुल पकार दे या फिट पकार दे सेफ कमा नुदा को रोज बनु सरा फिट फॉर्म के राशि फिट मतलब दा रे को दी सेट था और दी सेट को मामूली से तहकारी कना दा का बैकग्राउंड लेखा रंग दे सॉलिड रंग चे कम दे कारी दास्ता या मसलन जो टाइम ना बिल्कुल दादे पके नखकारी नो सो तो एमा फिल का फुल उस तो गोरा उस पके रंग मांग नष्ट दे या बोई बिया राजू टाइल्स से तवेशी टाइल असेल की दा वाडा तासु बदे दा फर्श ने वाचो मंगा या मतलब तासु करे कना दा टाइलू ने सिर्फ यार टाइल्स जो टाइम चेरा मास्टर दा पिक्चर पोड़ो ओडिसु की तकसीम का सेव चेंजेस उस तासु करे पूरा दा पिक्चर मुसर पोड़ो ओडिसु की तकसीम शो कना शो नो बाद औकात अक्सर सु कोई चेरा फुल पकार दे टाइल्स शक्ल के पकार दे चिकम डिजाइन के तासु सर पकार हुई नो तासु कोले शीशी दे जने बदे की तगीरात रावाले याद इंशाल्लाह समझ के हो गया नष्ट का चेंज पिक्चर एवरी टाइम लगातार सु गोरे दलता जमुंगा दा पिक्चर जे कम देता हमदा से वाला विदा बा चेंज की गया चेंज की ना चेंज की ने चेंज की गई जगवारम चिदा पिक्चर दे मुंग सरा टेम पर टेम बांधी से की चेंज की गई नो आगे बाने मुंग पकार दी मुंगा सु को सेलेक्ट आल वो लगो सब लगो सेलेक्ट आल अदो दिन पास जो टाइम चेहरा दादी फिल भी लका फुल दी सेलेक्ट आल और दिन पास कस सेव वाला मा नो दा बस सुमर टाइम पास चेंज की गई 20 मिनट पास पे चेंज की जो टाइम चेना 10 सेकंड पास दा पखपर चेंज कवा सेव चेंजेस अदिन पास ता सुराशी उगोरेस 10 सेकंड पास बता पिक्चर से की चेंज की ने चेंज की 10 सेकंड पास बा ऑटोमेटिकली सादा बैकग्राउंड से की चेंज की जी फेलो स्ट्रेच मुकम्मल चिता सरे तस्वीर वड़ू के भी ठीक शो रामता से मुकम्मल स्ट्रेच माना पहलाना खोर का और फुल बेता सर सिर्फ स्क्रीन बाने फुल के हां स्ट्रेच मसलन आखिरी हद तेरे सही और लगा चे कम दे फिल ता सर सिर्फ स्क्रीन बाने दा कई खाया बोइदा मसलन बाय डिफॉल्ट हर सुविधा अस्ता सोफा खादा ठीक शो इंशाल्लाह देखो बस ने विनो खाब बिया राजू विंडो कलर मुंग दी जन्म कोले शू मैं असर जो तेम चेहरा मुंग खास कलर पकार दे दा कलर सिंपल दे माने क्लिक दा गोरे ता सो कोले शी चेहरा दे कलर चेंज दा वाले राजू खा करंट कलर चेंज ना सॉरी दा मुंग दा कलर दा कारी दा से टास्कबार कलर जो तेम चेना दासी में पकारे ता सो करे टास्कबार त मामूली ता सो कारी कारी दा सो न मुंग कोले शी टास्कबार दा रंग सकू बदल को याद भी कना मसलन दा रंग मा वर्क दा या दा रंग वर्क कारी दा सो दलता वेरी शी कलर इंटेंसिटी मतलब ता दे ची दा रंग दी सुम रवि ता सो करे दलता करे दिस तराजमा नु कमीगी कुछ दी से तरा नु बिल्कुल दा टास्कबार ता सरा फुल कारी जो सेट चेंजेस कमा लका बाद औकात अक्सर मु जरूरत रहा दा टास्कबार न कारी दी तस्वीर दो वाजी लका बिल्कुल यो शांति भी नो ता सो कोले शी चिर दी जना बकी बिया तगीरात रावले कारी कना सिंपल बलाट शे कम रंग ता सो खोखवी टास्कबार ला और बार विंडो ला ता सो दा रंग बदलवले शे याद बो इंशाल्लाह देने अलावा शो मिक्सचर कलर का तासु बदी किस बस जरूरत नष्ट यार बदी ठीक आसान देखा हां बल मुसर दे साउंड कैरेक्टर साउंड से कार की लगा मसलन दा तबिया रुस्तम हुए मा दिन अलावा तासु गोरे करे जसमंग विंडो रन की गे नो खास आवाज के तासु बली दे बिगने भी नो मंगा आवाज चिकम दे दा मंगा दी जेना चेंज करे शू लगा तासु गोरे कैरेक्टर द पारा या मसलन बाय डिफॉल्ट द विंडो डिफॉल्ट चिकम दे आगा यो फुल साउंड भी उसको जमा आवाज ऑफ हुई गोरे दंत मुसर मुख्तलिफ आवाज दी गोरे टेस्ट
یو ته سلیکټ کړی دی کې زه ته چې تاسو دلته ګورئ د وینډوز مختلف قسم ایکشن وي د یو نه زیات ایکشن وي زه ته چې کله بیټری الارم ورکړي یا زه یو پروګرام کلوز کوم نو هغه څنګه आवाज کوي داسې आवाज دی کوي لکه موږ چې اکثر ایرر راشي لیدلې دي کنه ٹھیک شو دا ګورئ دا مختلف आवाजونه دي زه ته چې کله لکه چې کله موږ دا مینیمایزیشن کوو نو داسې आवाज دی ګوره تاسو ښکاري یا پاپ اپ مینو راوړو یا مینیمایزیشن اپلای کما دنه پاسې کلوز ګوره زه مینیمایزیشن کوم ګوره تاسو ګوره ها دا په ټول وینډو باندې اپلای کیږي ها کوم دی دا आवाज اورئ دا چې کله زه وینډو مینیمایز کوم هغه ما سره څه کوي ګوره کوم دی دا همدا شان په دې کې ډیر زیات کار دی مطلب دا دی چې ډیر زیات موږ سره کمانډونه دي او ډیر قسم نو اوس کې چې زه په دې باندې صرف درته کار کوم نو دا هم موږ نه کافي ټیم اخلي ها همدا شان تاسو په دې باندې چې لګ ډیر پوي شي تاسو ته کور کې نه مونږ هم لکه حضرت حقیقت هم لکه مونږ هم نه دي کتري ځکه چې ضرورت مونږ ته نه راغله او نه څوک دومره دغه کوي چې را بس دیله بیل आवाज ورکوي او دیله بیل هم دغه چې کوم بای ډیفالت आवाजونه دي د وینډوګانو وینډو چې لکه وینډو هم یا 15 ورځې یا شل ورځې استعمالو نو بس شل ورځې ویلا بس مونږ دې आवाजونه بدلو را بدلو دا مونږ आवाजونه وته نه بدلو خو بهر حال چې دومره درته یاد وي ښا ٹھیک شو دا مختلف قسم आवाजونه دي تاسو به دې نه پدې کې به چینج راوستي شي ها کلیر وي کنه بل مو سره د سکرین سیور څه کار کوي سمپل په دې باندې کلیک کړئ دلته مو سره تاسو ګورئ مو سره نان لکه بعض اوقات اکثر چې مونږ چې کله د خپل کمپیوټر باندې کار نه کوو او بهر لاړ شو نو چې واپس راشي موږ سره اکثر یو داسې وینډو دغه تاویږي لیدل هم دی داسې ٹھیک شو هغه د ویل شي سکرین سیور کار سي اصل کې سکرین سیور زموږ د سکرین ته ریلیکسیشن ورکوي څه ته ورکوي ریلیکسیشن څه ته وایي شي لکه دمه ورکوي لکه دمه څنګه ورکوي لکه مثلا په یو ځای باندې مر لګي هغه هغه ته داسې دغه ولګو دا څه ته وایي شي پرده ته ولګو نو هغه مر موجود وي خو پردې د وری پاسیس باندې مر نه پریوځي هغه سي لګي یخ وی کنه وي دغه شان یاد ساتي زمون په سکرین باندې لکه موږ سره دوه قسم سکرینونه دي یو ته ویل شي LCD او بل ته ویل شي CRT دوه قسم سکرینونه یو ته وی CRT او یو ته وی LCD CRT زمونږ هغه غټ مانیټر نه دي لکه نه دا مانیټر نه هغه غټ روسته چې د ستلې ویلې دي کنه هغه ته ویل شي CRT کیتود ری ټیوب په هغه کې شیشه لګېدلې وي او په دې کې شیشه نه دي ته ویل شي LCD لیکوئډ کرسټل ډسپلی دی ته ویل شي تاسو ګورئ د نږدې کس کار څه په نظر ګورئ دا زدي له زور ورکوم دا رسي وب شانتي کوي کنه ښه هغه تخکاري څه هغه نه کوي ٹھیک شو دته لیکوئډ اثر کې مایا ته ویل شي په دې کې اصلي کې دي په دې کې موږ سره په دې باندې اوس خبرې کوم بیا زیاتیږي اصل کې په دې سکرینونو کې موږ سره نری وایرز لګېدلې دي نری څه لګېدلې تارونه پکې لګېدلې او هغه تارونو په شا باندې یو پکې دنه یو پیکټ لګېدلې هغه پیکټ کې یو خاص قسم ماده وی وبې پکې یو میټیریل وبې کې او دا هغه پیکټ نه دا وایرونه تاوي چې کله موږ دې زور ورکو نو هغه وبې چې کوم دی هغه ته لکه مثلا موږ ټچ شو هغه وبې داسي یا مثلا دا غړې نه دي دا ولا غړې چې کوم دی انسو والا هغه چې موږ کله زور ورکو داسي شنی وبې شانتي کوي کنه کوي ٹھیک شو اصل کې دا ته لیکوئډ ویل شي ٹھیک شو نو دې ته موږ LCD څه کوي دا لیکوئډ کرسټل ډسپلی دا دې کې نری وایرونه لګېدلې دي تارونه لګېدلې دي ټھیک شو مرحله خبره مې څه کوله خاص سکرین سیور پسې خبره کوله صحیح ده چې سکرین سیور چې کوم دی زموږ سکرین ته لګ ډېر ریلیکسیشن ورګي نو زه کوم چیرې دا سکرین سیور د مو سره تاسو په XP وینډو کې دا سيزونه ډېر زیات دي چې چا XP وینډو یوز کړی دا لا سوچت کې یو کس خاصه ده دلته ګورئ مو سره سکرین سیور نن دی زه کوم چیرې مو سره 3D شیپ کې راځي تاسو ګورئ دې ډیزاین کې دا ګورئ تاسو لیدلې نه کنه شرطه دې ته اصل کې ویل شي سکرین سیور ٹھیک شو نو مثلا کچره تاسو غواړئ چې موږ سره د سکرین سیور راشي نو سمپل په دې باندې کلیک او دینه پاس راشي سکرین سیور نن نه کنه زه ته چې نه سما دا پکار دی دې کې تاسو ښکاری یا مثلا زه ته چې بلینک پکار دی خالی نه ببل پکار دی ببل دا ګوره مایستری د کڅ سری ګره مایسټیفای دا ګوره
بس تاسو کوم خو خو التر تخکاری په دې وړو کې سکرین کې کنه دا وره ریبن دا وره داسي بس ما داسي دا ریبن شانتي مثال راشي کلیر وي نو سیمپل راشي د دې د وسلې کې او سبو ته وایو پریویو کار داس لګانا اپلای سوري یار دینه مونږه کته شو ٹھیک شو ارزي تور او په دې باندې څه کول شو اپلای کول شو یاد وي دینه علاوه مونږ سره 3D ټیکس ګوروس ما دا اپلای کړه تاسو غره 3D ټیکس کار داستا که یو کس وی چې خپل ټیکس ورکوم نو سیمپل برا شو سبو ته وایو سیټینګ کې وته مدد لیکلي زو تصویر کما مای ټیکس یا مای کمپیوټر ته وایي کو ٹھیک شو مای کمپیوټر به ولیکو اوکے کوي اوس تاسو ګوره اوس پتا سره سره راځي مای کمپیوټر بیا به کوم خبره زیاتی کی نور رانا چې مثلا دې تمنګ رنگ ورکو فونټ وغیرہ وغیرہ ٹھیک شو ډیزاین سو पिक्चर बस بس ده پارا په دې باندې پوه شوې کنه لګ دی ٹھیک شو لکه مثلا یو کس وی چې ما ته سکرین سیور راواله ما تاسو کا په وینډو کې د نوټیفیکیشن کې سکرین سیور راواله نو تاسو بس وکړئ رائټ کلیک پرسنلایز ته بلار شي او سمپل بلار شي سکرین سیور ته او په دې کې وته چې کم یو دلار راوړم دا وګورئ تاسو ٹھیک شو دا ببل شانتی دی غباره شانتی ٹھیک شو کاری کنه ببل شانتی हाँ क्लियर हो गया ना लगा वेट 1 मतलब दा दे चेहरा सुमर टाइम पास राशि लगा मतलब यो मिनट पास राशि सब कंप्यूटर यो मिनट का न को मदारी पख पर ऑटोमेटिकली राशि 10 मिनट पास राशि 6 मिनट पास राशि वगैरह वगैरह क्लियर सेटिंग मुंगे पे दी देना कोले जो संग सेटिंग स्टाफ होगी उस पर के बिया दानवर खबरी चेहरा सॉलिड कलर होलो के लगा मा खपर टेक्स्ट से दी तो गुरे तासु दी लिखर तो गुरे दा लिखर ताबीगी दासी ताबीगी कने ताबीगी जो तम चिदा दिने ताबीगी ने बिया वो तसो आयो सेटिंग दा बलाट शू दलते सिरी करी दी रोटेशन टाइप रोटेशन मतलब ताऊ का स्पिनिंग के स्पिनिंग मतलब दे ताबीगी का जो तम ची सीसा ताबीगी 10 सिरी की सिर पे 10 सिरी और सॉलिड कलर रंग दे संगवी कस्टम कलर चूज कलर जो तम ची रंग दे मु सरवी रेड ओके चूज फॉन्ट डिजाइन दे संगवी पदी की डिजाइन ख्वाह के दासे बदा डिजाइन में ख्वाह कर बोल्ड दी भी ओके कमा देना पासी ओके का वो तासु गोरे डिजाइन तो गोरे अगर तावी के बना 10 बलाट शी बिया बराशी है 10 रसे याद होई दिस कार्ड सीसा क्लियर समझ के लोग में नष्ट करना ओके जी खदाव जमंग सो पर्सनलाइजेशन ठीक शो दिन अलावा द चेंज डेस्कटॉप आइकन चिकम दे दिन अलावा चेंज माउस पॉइंटर दाश तब हम वायो हां ठीक शो खा चेंज डेस्कटॉप आइकन वो पूरा दे यो मिनट हां